د کراچۍ په افغان کیمپ کې میشت کډوال افغانستان ته د ستنېدو لپاره تیاری نسی. ډېری کورنۍ خپل ګاډي د دوکانونو او د کور سامانونه په ارزانه بیه خرڅوي. کډوال وایي د مجبورۍ د لاسه خپل سامانونه په نیمایي بیه ورکوي. سبزکۍ مې اخیستی په 10 لک روپۍ په 5-6 لک روپۍ مې ورکړو. د چپلو کار ما کوو مخکې مې په 40 خرڅوو، نو اوس یې په 20 رانه څوک نه غواړي. ټول شی مو په لیلام ورکړی دی. نو اوس هر څه مو تیار دی، اوس ګاډي هم نشته. مونږ ته چې داسې یو ټیم راکړي یا دې مونږ ته ګاډي میلاو شي، مونږ خپله په مرضۍ باندې هر څه ځو. د پاکستان حکومت افغان کډوالو ته د اګست تر 11 په خپله خوښه افغانستان ته د ستنېدو امر کړی و او له دې وروستو د افغان کډوالو د ستنېدو بهیر پیل شوی دی. موږ مجبوره ځو، مجبوره یو چې ځو، مجبوره نه. ما سر تور سر پر درګوان ناستې دي وروره جانه، ما نه پېژنم باید چې ولاړ سم. یو موټر په 2.5 لکه روپۍ نیسم. دا ګوره دا موټر وینه دا په 2.5 لکه روپۍ دی. یا یې ورته وګوره چې راله 3 لکه 2.5 لکه روپۍ. لږ څه خپله ګزاره وکړه حاجي صاحب، لږ زموږ غم وخوره، زموږ سرپناه وې وختې، اوس به هم سرپناه شه. د کراچۍ افغان کیمپ اوسیدونکي وایي که څه هم وطن ته د ستنېدو پرېکړه ورته درنه او سخته ده، خو دوی په پاکستان کې د پاتې کېدو هیڅ لار نه ویني او د دوی د ژوند نوې قصه به اوس په افغانستان کې پیلېږي. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.